نه ملګرو الله دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. ملګرو ویډیو در سره لایک کړئ او دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ، په څنګ کې د بیل ایکن راځي هغه هم آن کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې پورې په نوټیفیکیشن در ورسېږي. درځئ د ویډیو په طرف. نو ملګرو په نن ویډیو کې به موږ زده کوو چې ښایسته او خوندور عکس موږ څنګه جوړ کړو. لکه په تمنیل کې چې ما ویل دي چې مخکې او اوس نو مخکې عکس دا رقم خړ و او اوس دا رقم. نو په دغه کې موږ د اپلیکیشن ته ضرورت لرو. دا اپلیکیشن په پلی سټور کې موجود ده، تاسو به له پلی سټوره ډاونلوډ کړئ. دلته به ورته ولیکئ SN، دا د ګوره دا سر کې دا ورته ولیکئ. دلته به تاسو ته دا اپلیکیشن راسي، دا ما انسټال کړی دی، تاسو به انسټال کړئ. زه اوس خلاصوم دا اپلیکیشن. دا چې مو کله خلاص کړو دا اپلیکیشن ګوره زه اوس خلاصوم. بیا به تاسو په دې ضرب نښان کلیک وکړئ. دلته به عکس ورته راوخلئ، کوم عکس چې تاسو جوړول غواړئ. مثلا زه دلته یو عکس راخلمه، دا عکس راخلم. نو ملګرو دا عکس ته بیا به دلته ګوره دا هر څونه تیز عکس چې هغه تیز عکس به مثلا تاسو دلته کې ووایئ. مثلا دا عکس ښایسته ده، دا ما ووه دا عکس خړوالی لاړی، بیا به په دې علامت نښان کلیک وکړئ. دوم ځل دپاره به بیا دا رقم درته راسي. ګوره عکسو کې به تیزوالی راغلی، بیا زه په دې عکس کلیک کوم، کوم تیزوالی چې په عکس کې راغلی ګوره عکس دا رقم تک سور سو. پروا نه کوئ، اوس چې هلته موږ خپله سموو نو بیا به په دې علامت نښان کلیک وکړئ. دلته به تاسو په دې سر کې دا نه ده، په دې ځای به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړو بیا به دلته په دې ځای کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړو ګوره په دې ځای به دوه ځلې کلیک وکړئ. اوس یو ځل مثلا دوه ځلې به کلیک وکړئ، تاسو ته به دا ځای راوړي. دلته به تاسو دغه برش نښان باندې کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړو عکس به هغه رقم سور شي. تاسو به دا عکس ښه رانږدې کړئ. مثلا زه ګوره دا عکس رانږدې کوم. نو دلته به تاسو دغسې ده دا سل چې لیکلي دي، دا به تاسو دا لاندې چې غږ مخ ته په دغه به دوه درې ځلې کلیک وکړئ چې دا صفر شي. دا چې کله صفر شو تاسو په دې باندې دا رقم کش کړئ، دا سوروالی به یې ورختم کړئ. مثلا ګوره زه اوس دا سوروالی ورختموم. ګورئ ملګرو دا سوروالی یې ختم شو. تاسو به سم په تسلي باندې ښه جوړوئ. اوس خو زما تلواره ده عکس ویډیو جوړوم، دې خاطر مثلا زه په تلواره زر سموم. داسې مو کله دغه یې وکړو ملګرو، تاسو به مثلا ټول عکس دغه رقم بیا به په دې علامت نښان کلیک وکړئ. د علامت چې مو کله کلیک وکړو تاسو ته به عکس دا رقم راسي. ګوره دغه عکس کې دا سوروالی فقط په عکس کې ولاړ، شاته خواته دا بیکګراونډ چې د هغه دغه رقم تیز پاتې شو. بیا به تاسو په دې دوم ځای کلیک وکړئ. دې چې مو کله کلیک وکړو بیا به کلیک بیا بیا به د برش نښان کلیک وکړئ. دلته به بیا تاسو راسئ دا سوروالی به یې وڅلا ور ختم کړئ. ګورئ ملګرو سوروالی اوس ما یو څه ور ختم کړو. اوس ملګرو تاسو عکس ته ګورئ چې عکس څونه ښایسته کېږي. دلته لږ انتظار ورته کوو. ګوره اوس عکس څونه ښایسته شو. ښه اوس له دې ځایه موږ راوځو. ګوره دلته که چېرې تاسو د عکس مخ مثلا د خپ و بیا تاسو په دې ځای کلیک وکړئ. دلته خپله تیزي ګوره تاسو ته عکسونه راوړي. دلته د عکس باندې به تاسو کلیک وکړو. ګوره عکس کې سپینوالی راغی په مخ کې. دا به تاسو دغه رقم کړئ. دلته به تاسو بیا چې کله سیو کوئ
په دې ژبه کلیک وکړئ. دلته دا سیو سي لیکلی دی، په دې سیم کله کلیک وکړو دا به خپله سیو سي، مثلا مملي کارت ته به لاړ سي. نو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه سوې وي، انشاءالله نور به مو ستاسو لپاره